سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د پي ټي ایم مشر منظور احمد پښتین وایي د پښتنو خاوره به د جابر له منګولو ازادوو. نوموړي په پېښور کې یوې ولسي غونډې ته ویلي د پاکستان چې ډالر ختم شي نو بیا یې د پښتنو په وینو ترلاسه کوي. پښتین یو وار بیا پر ټولو پښتنو د یووالي غږ کړی دی. ملا هیبت الله ته وړاندیز شوې پالیسي ښځینه ناروغانې دي ښځینه ډاکټرانو ته مراجعه وکړي. واشنګټن پوسټ ویلي د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د خپل مشر ځینې لارښوونې ترلاسه کړي دي چې خپلې پالیسۍ له شریعت څخه د طالبانو له سخت تفصیل سره برابرې جوړې کړي. په داسې حال کې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي. اوس د داسې پالیسۍ د تصویب په هکله کې دي چې پر بنسټ یې باید د ښځینه ناروغانو درملنه یوازې ښځینه ډاکټرانې وکړي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره معصومه حکیمي وایي د ښځینه ډاکټرانو کمښت ته په کتو د دې پالیسۍ عملي کول ښځې له روغتیایي خدمتونو محروموي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبان لومړی باید نجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړه که د طالبانو هدف دا وي چې ډاکټرانې ډېرې شي باید ښځو ته د زده کړو حق ورکړي. نجونې چې تحصیل وکړي موږ به ډېری ډاکټرانې ولرو، خو که دوی غواړي ښځې له لومړنیو روغتیایي خدمتونو محرومې کړي دا د اندېښنې خبره ده. دا چې ښځې باید کوم ډاکټر ته لاړې شي دا مسایل لامل کیږي چې ښځې روغتیا له لاسه ورکړي او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو لپاره به هم ډاکټر ته ورتلی نشي. طالبانو د حامد کرزي ورور محمود کرزي ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان د ښار جوړونې پخواني وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ممنوع الخروج کړي دي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې محمود کرزي د شنبې په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزي چې د عینو مینې د خصوصي ښارګوټي ونډهوال دی غوښتي چې بهر ته له تګ مخکې د خلکو د اړتیا سره سم د ښارګوټي د زیربنا او خدماتو چارې ژر پیل کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د طالبانو حکومت د کندهار د سوداګرو په منځګړیتوب د عینو ښارګوټي د دوو شریکانو محمود کرزي او حامد هلمندي ترمنځ 4 کلن اختلافات پای ته رسېدلي وو. دغه اختلافات چې د دې ښارګوټي د سهم پر سر رامنځته شوي وو له امله یې د عینو مینې د خدماتو چارې درېدلې وې. عمران خان وایي د پاکستان حکومت به له وخته مخکې ټاکنو ته مجبور کړم. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدراعظم عمران خان په یوه برید کې له ټپي کېدو وروسته یو ځل بیا پر خپلو پلویانو د پراخو لاریونونو غږ کړی دی. نوموړي ویلي چې دا لاریونونه به ژر د پاکستان مختلفو برخو ته ورسوي او حکومت به له وخته مخکې ټاکنو ترسره کولو ته مجبور کړي. عمران خان په عین حال کې د پاکستان د حکومت له لوري پر ده رامنځته شوي برید د څېړلو لپاره د یوه قضایي کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې دا کمیسیون باید د بېطرفه قاضیانو په ګډون جوړ شي. عمران خان پر هغه د لاریون پر مهال پر ده د ډزو او ټپي کېدو ملامتي د پاکستان پر صدراعظم پوځ او استخبارات واچولې، خو صدراعظم شهباز شریف دا تورونه رد کړي. تمه کېږي چې دغه لاریونونه به سبا سه شنبه بیا پیل او د پاکستان پر حکومت به فشارونه زیات کړي. مجاهد وایي سرپرست حکومت به ژر ختم او دایمي حکومت به اعلان کړو. د طالبانو د حاکمې ادارې ویاند ذبیح الله مجاهد د دوی د حاکمې سرپرستې ادارې د ژر پای ته رسېدو او پر ځای د دایمي ادارې د اعلان خبر ورکړی. نوموړي په یوه خبري غونډه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د دې کار ژر ترسره کولو ته هیله مند دی. د طالبانو ویاند مخکې ویلي وو چې د سرپرستۍ ادارې د پای ته رسېدو او دایمي ادارې د اعلان لپاره د اساسي قانون شورا او ځینو نورو جوړښتونو رامنځته کېدو له بهر څخه د افغانانو ستنېدو او نورو ډېرو چارو ته اړتیا ده. نوموړي اوس په دغه اړه چې د دغو اړتیاوو د پوره کېدو لپاره څه اقدامات شوي کنه څه نه دي ویلي. د طالبانو د سرپرستۍ ادارې له اعلان او واکمنۍ څخه څه باندې 1 کال پوره کېږي. ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو خپره شوې چې یوه افغانه میرمن د پاکستاني ملیشو له غیر انساني او ناسم چلند شکایت کوي. زاویه نیوز د دې ویډیو د ثبت او ځای په اړه کره معلومات ترلاسه نه شوای کړای، خو په دې وروستیو کې د سپین بولدک غلام خان بندر او تورخم له لارې پاکستان ته د درملنې لپاره تلونکي افغانان ځورول شوي، بندي شوي او لوټ شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 50 لوبغاړو لپاره هستوګنځي جوړوي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان نن دوشنبه
رسنیو ته په یوه استولي خبرپاڼه کې هم دا راز ویلي چې دغه بورډ غواړي د کرکټ سرپټې اکاډمۍ ترمیم کړي. د په وینا له سرپټې اکاډمۍ او له نوي جوړېدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې تازه یې په نړیوال شلوریز جام کې سیالۍ پای ته رسېدلې، د دې لپاره چې د نړۍ په 10 غوره لوبډلو کې شامله ده، د 2024 نړیوال جام ته په مستقیم ډول لار موندلې ده. بهرنی چارو وزارت وایي اقلیمي بدلون نه یوازې سږکال افغانستان ته څه باندې $2 میلیارده تاوان اړولی. د طالبانو بهرنی چارو وزارت د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون د 28مې سرمشریزې دایریدو ته غبرګون ښودلی. دغه وزارت ویلي چې یاده غونډه نړۍ ته د ورپېښو اقلیمي ننګونو لپاره د حل لارو رایستلو پر لور لومړنی ګام بولي او باور لري چې ګډې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي هوارېدلی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د افغانستان په څېر هغه هیوادونه باید له پامه ونه غورځول شي چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي ونډه نه ده لرلې، مګر له ناوړه اغېزو سره یې لاس او ګرېوان دی. طالبان زیاتوي چې یوازې سږکال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو له کبله له $2 میلیارده زیات زیان اوښتی. د طالبانو ادارې ټینګار کړی چې د دغه زیان جبیره د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواښ سره مخ ټولنو مقاومت لوړول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتګ پورې د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیایي مرستې ته اړتیا لري چې د افغانستان د ملي لومړیتوبونو په رڼا کې ترسره شي. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې یې تر اوسه پورې نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر باختر خبري ایجانس ته ویلي چې په 15,838 تنو راټولو شوو سوالګرو کې څه باندې 9,500 یې ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او شاوخوا 7,00,000 افغانانو په تېر 1.5 کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان د وګړو اکثریت په نړیوالو مرستو ګزاره کوي. اوچا وایي افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا سراسري ارزونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا سراسري ارزونه وکړي. اوچا نن د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د بشري مرستو د اړتیا په ارزونو کې به د بېوزلۍ، کرونا وبا، طبیعي پیښو، سیاسي بېثباتۍ او اقتصادي کړکېچ له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو کچه معلومه کړي. دې ادارې ویلي چې د ارزونې پایلې به د راتلونکي لپاره د پلانونو او پروګرامونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې ملګرو ملتونو په 2013 کال کې هم ورته ارزونه کړې وه. درنو لیدونکو او کتونکو، دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بلې ټولګې ښې شېبې د خدای پامان.